اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګې ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم دا وخت کې تاسو زمنګ سره شمشاد انګار صاحب نه ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د الیکشن ورځې دي او الیکشن را روان دي نو د شمشاد انګار صاحب یو نظم ډیر زیات مشهور دی د الیکشن په حواله سره نو منګه وی چې راز منګه د خپل جرګه ټي وي باندې د خپل کتونکو ته د خپل مرګرو ته هغه نظم وورو دوی بم ته مزه واخلي موږ بم ته مزه واخلو ځکه چې دا وخت د سره روان دي د موقع د سره چې دا هغه دغه په ډیرو مرګرو باندې خلګي نو راځي چې شمشاد انګار صاحب نه د الیکشن د نظم وورو انګار صاحب ډیر مننه عادل صاحب د الیکشن وړاندې یو خبره را یاد شوه یو کس چاله راغی ووټ لوي چېره ما له ووټ راکړه نو هغه ورته صحیح ده نو یو کلمه راته ووایي نو هغه ورته درېیمه کلمه ووایي نو هغه وایي تا خو درېیمه کلمه ووایي دا دوه مې ستا نه مخکې بل چاته ویلي دي نو د الیکشن باندې نظم دی چې ساجیبه شان الیکشنو پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطنو پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتنو پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تنو پته نه لګېده سحر به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره وه د چا پکې مولې نښه وه د یو بوجۍ وه او د بل پکې شکرۍ نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرۍ نښه وه د چا چنچڼه وه د چا پکې پنجره نښه وه او د مولا ډولو د اجرا به مسله نښه وه څوک د ضلعو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به و نو شپږ به بوډاګان ولاړو سلو وټونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوه زامن ورسره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلی په کلي چم په چمې تنازه جوړه کړه او پاره یو کور هره کوڅه کې پتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي او که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کړي ښه په وټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سوک سپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سر مات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د ووټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاووي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سم شین کې په کوتکو او لوړو باندې خلکو به وی جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او اخري باندې چې الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې سې تنګول دا خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلګ نه پوهېدل دا خلک دام لاسه نښې وي خواسې شرمول دا خلک نورو قامونو ته انګاره ترقي میلو شوه خو ماشاءالله موږ پښتنو ته بدنیتي میلو شوه ډېر ښه